استاده د افغانستان د علومو اکاډمي په 1418 کال کې د لنډیو په یوې پروژې کار کړی و چې بیا د لنډۍ په یوه ټولګه کې خپرې هم شوې. دا چې تاسې هم په دې پروژه کې کار کړی او په دې ټولګه کې مو د لنډیو په اړه یوه اوږده څېړنیزه لیکنه هم خپره شوې. لومړی که د دې پروژې په اړه راته ووایئ. ځینې کسان چې فکر کوي چې زه په لنډیو کار کوم، دوی په دې اشتباه کوي چې زه د لنډیو یو کلکشنر یم، یعنې کلکسیونونه یې جوړوم، راټولوم یې. دا د ما کار نه ده. د ما کار په لنډیو کې تحقیقي کار ده، اکاډمیک کار ده چې زه د هغوی په مختلفو اړخونو باندې کار کوم. مثلا په لنډیو کې د اسطورو موجودیت، په لنډیو کې د پښتنو د تاریخ تعقیب، داسې موارد هم په لنډیو کې شته چې ډېر خاص په دې ټول افغانستان کې د افغانستان د ټولو قومونو له منځه په دې لحاظ چې دا ادبیات په پښتنو کې پیدا شوي دي، په پښتنو پورې هغه مسایل محدود دي. لکه د مثال په تور درته وایم د ستی کلمه چې تقریبا ما په خپله باندې په 304 لنډیو کې دا تشخیص کړی د ستی کلمه. ستی او عرف د ډېر پخوانی په آریایانو کې او په هندوانو کې مخصوصا په هندو آریایانو کې ډېر وخت دوام کړی. هغه داسې و چې میړه به چېرته مړ سه او دغه مړی به یې په اور کې اچاوه، سو به یې، نو ښځې به هم ځان له ژوندۍ ښځې او روغې ښځې به ځان له میړه سره په لمبو کې اچاوه او ورسره ایره کېده به مړه کېده به. نو سړی اوس فکر کوي چې په پښتنو کې خو اسلامي دین رایج ده، د مړي سول جواز نه لري، لیکن د ستی کلمه په تکرار سره، البته د ستی کلمه لکه نور اصطلاحات او مقولې د تاریخ په جریان کې تغییر کړی ده، هغه اولی معنا باندې نه ده پاته. کله چې موږ په پښتو اشعارو کې او په خصوصا په فولکلورونو کې دا ګورو، معنا یې د سوځېدلو ده او شاعر په کې همیشه د ځان د سولو تعبیر چې کوي وایي ستی سوم، او په لنډیو کې هم په دغه معنا باندې استعمال شوی ده. لنډۍ په دې لحاظ چې له خلکو نه راځي او ډېر قدامت لري، ډېرې پخوانۍ دي، خو د دې معنا دا نه ده چې نن څوک لنډۍ نه جوړي، اوس هم جوړي. دا یو بهیر ده چې د پښتنو او په نورو فولکلورونو کې چې ټول ملتونه دغسې منظوم فولکلورونه لري، د دوی د هستۍ سره یو ځای رابهیږي او کله کله زرهاو کالو ته دې تاریخ اولي. زه فکر کوم چې که په لنډیو کې ژبه اوښتي، خو د دې وزن او د دې مضمون او د دې پیغام ځای پر ځای ده. استاده، د ادبیاتو او فولکلور ځینې صاحب نظر خلک لنډۍ د ښځو شعر ګڼي. دوی دلیل دا راوړي چې په لنډیو کې ښځینه احساسات تر نارینه احساساتو ډیر دي. په پښتو کې د لنډیو په برخه کې داسې ویل کېږي، د ما مطالعات هم چې څه وخت مې پیدا کړی، په لنډیو مې کار کړی، دا تاییدوي چې په واقعیت کې لنډۍ د ښځې شعر ده، د پښتنې ښځې شعر ده. د دې معنا دا نه ده چې نارینه لنډۍ نه وایي، خو کله چې تاسې لنډیو ته کښېنئ، د خپلو ضمایرو او د خپلو فرهنګي خصوصیاتو او د فرهنګي منځپانګې په اساس باندې په دوی قضاوت کوئ، نو دوی اکثره د ښځو احساسات، د هغوی محرومیتونه چې مخصوصا په پښتني جامعه کې د ښځې پروبلم ډېر پیاوړی او ډېر مشکل او ډېر مغلق ده، هغه یو تابع جنس ده د نارینه او ښځې ترمنځ د حاکمیت او محکومیت، د مشرتابه او نه مشرتابه، د واکمنۍ او نه واکمنۍ یا محدود واکمنۍ مسایل روښانه دي. هر پښتون په دې خبره باندې پوهېږي. نو په دې لحاظ باندې د افغانستان د ښځو د اجتماعي تطور او د دوی د ژوند ځانګړنو په باره کې لنډۍ ډېر ښه ماخذ ده. د ښځې ټول دردونه، پروبلمونه، مشکلات او حتی پر نارینه باندې د دې انساني او عادلانه اعتراض هلته انعکاس پیدا کوي. مثلا کله چې په ښځه باندې فشار راځي، نو دا ډېر زیات مخامخ د نارینه سره مقابله نشي کولی، لیکن په لنډیو کې چې هغه په ودونو کې، په دودونو کې، په میلو کې، په ځینې خاصو د ښځو په محافلو کې، هغه له دایرې او موزیکو د تفریح په حالاتو کې ویل کېږي، هلته دا خپل شکایتونه وړاندې کوي. د موزیګي له زوره نه یم او د لاس بنګړي مې خرڅوي، ژړا راځي نه. د موزیګي سمبول په خپله ډېر دلچسپه ده. ښځې د هغو نارینهو دپاره چې ظالمان دي، بې عقل دي، یا معتوه خلک دي، یا داسې دي چې اساساً د ښځې د عزت، د حیثیت پروا نه ساتي او یا په ناموسي مسایلو کې ضعیف دي. دغسې خلکو ته د موزي نوم ورکوي. په دې باندې البته زیاتې څېړنې شوي دي، ما خپل هم ډېر زیات کار پې کړی ده. نو د لنډیو خپله مطالعه د افغانستان د ښځو له وضع سره، له عمومي اوضاعو د خلکو سره، له اجتماعي مناسباتو سره ډېره مرسته کوي. هغه هم سندره ده،
هم آواز ده، هم ضرب المثل ده او هم یو روښانه ژوندی تاریخ ده. زه په دې عقیده یم. یو ورځ مې یو چا ژورنالیست ته ویلې او هغه ډېر تعجب وکړ، حتی د ما سره دا خبره په سختۍ منلی سوی، انکار یې کوو چې داسې به نه وي. هغه خبره دا وه چې ما ورته چې دا لنډۍ دومره د خلکو ژوند پراخ منعکس کړی ده چې که دغه پښتون ملت مړ شي، محو شي په تاریخ کې او فرضیه ونیسي، خدای مکه ده. خو نو بیا او د لنډۍ یو دغسې یو بشپړ کلیکسیون د چا په لاس کې د دغه ملت ټول عنعنات، دودونه، احساسات او تاریخ به دوباره ولیکي. نو لنډۍ داسې یو ردیف ده. زه فکر کوم چې په منظومو ادبیاتو کې د پښتو د فولکلور لنډۍ یو بېنظیره ژانر ده چې بیل دی چې زه تعصب نه لرم. او تعصب خو ډېر احمق شی ده او ړندونکی ده. زه په هغو ژبو چې خپله یو څه پې پوهېږم یا دا مسایل حل کولی سم، ما د لنډۍ ساری په دې ژبو کې نه ده لیدلی. استاده تاسې وویل لنډۍ مرسته کوي چې سړی د پښتنو تاریخ پکې وویني او پښتانه یا د دوی دودونه د لنډیو د مطالعې په رڼا کې وڅېړي. خو تاریخونه کله ناکله داسې هم لیکل شوي چې د تاریخ لیکوال طرف کړی او له یوې ډلې سره یې د خپلو شخصي علایقو او مصلحتونو په اساس دوستی یا دښمني پاللې. نو که یو څوک غواړي چې د پښتنو د اجتماعي ژوند یا هم د ځینو اشخاصو په اړه چې په لنډیو کې یادونه شوې مطالعه او څېړنه وکړي، څومره به له واقعیت سره مخ شي؟ لنډۍ یو منفرد بیت ده. لومړی مصرع یې 9 سلیبله یا 9 حرکته لري او دوهمه یې 14 حرکته یا 14 سلیبله لري. دا د ډېرو لویو تصویرونو نه د رسمي تصویرونو او نه هم د تغزلي یعنی عاشقانه تصویرونو دپاره ډېر ګنجایش نه لري. خو ډېر په زړه پورې ده چې دا کوچنی بیت په یوه کې چې له دوهم سره ارتباط نه نیسي، هره یو مستقله ده. هم نومونه، هم تاریخي اعلام، هم پیښې په عدده په چوکاټ کې، عدده په هغه قالبونو کې ډېرې سمې ترسیم سوي دي. حتی کله کله زه ترجیح ورکوم تر هغه لویو قصایدو مکتوبي ادبیاتو چې هغه فولکلورونه نه دي او مکتوبي ادبیات ورته وي، حتی په هغو کې دا توانایي نشته. مثلا فرض کې یو سړی د رامداد په نوم چې د انګریزانو په استعمار کې جنگونه کړي، تورې کړي دي او د وطن دفاع یې کړې ده، دا په لنډیو کې انعکاس پیدا کوي. خو لنډۍ خو یوه ده، لیکن یوه تا ویلې، یوه بل ویلې ده، یوه بل ویلې، یعنې په خلکو یې لنډۍ د خلکو شعر ده، د یو منفرد سړي شعر نه ده. فلهذا هغو خلکو چې دا مختلفې لنډۍ ویلې چې دا ټولې تر ټولې کې رامداد په هېڅ تاریخي سند کې دومره ښکلی نه ده ترسیم شوی. کله چې ته دغو لنډیو ته مراجعه وکړې او د هغوی له مجموعي کلیکسیون نه د ده په باره کې استفاده وکړي. احمد شاه، میرویس، دا پښتانه قهرمانان چې په تاریخ کې تیر شوي دي، تر نن زمانې پورې، تر هغه پورې چې موږ خپل شالید لیدلی سو، تاریخي شالید لیدلی سو او رسېدلی سو، لنډۍ له تاسو سره مرسته کوي د قهرمانانو په باره کې، د حوادثو په باره کې، دغسې د انسان د تاثراتو احساساتو په باره کې. کله کله سړی دې ته رسېږي چې حتی فلسفي ژبه لري چې په ډېر کمو الفاظو کې ډېر لوی مطالب ورته انعکاس ورکړي. ښځه په لنډۍ کې وایي چې صورت مې خپل واک کې دی بل ده، صورته خاورې سې چې نور دې واک کوي نه. تاسې دا پسې وڅېړئ. ځینې خلک داسې دي چې دې ته متاسفانه د خپلو نظریاتو په اساس ورګوري، یعنې هغه قوتونه، هغه اجتماعي اقشار او د جامعې هغه برخه چې د ښځې په ضد ده او ښځه د شیطان په نقش کې ویني، نو دې ته په بله سترګه ګوري. ولې ښځه خو انسان ده، معموره ده، هم په دیني لحاظ هم په اجتماعي لحاظ. او کله چې دا لنډۍ څوک واوري او د پښتنو د جامعې نه راوتلې یو شعر ده، دا یو عالم واوري، په غرب کې واوري، په شرق کې واوري، هندو یې واوري، یهودي واوري، مسلمان یې واوري، یو اجتماعي حالت منعکسوي. صورت مې خپل واک دی بل ده، صورت خاورې سې چې نور دې واک کوي نه. یعنې ښځه په جامعه کې د خپل ځان واک متا نه لري او دا واقعیت رښتیا وایي. ښځه په ځان خبره نه وي، پیغله جلۍ ده، شرعي اختیار لري، آزاده ده. پلار یې هلته یو سړي ته وایي چې ما درکړه، لور یې نه خبر. او یا مثلا ښځه د کونډه سي، په قرآن عظیم الشان کې راغلي چې ولا ترثوا النساء کرها، ښځې په زوره په میراث مه اخلئ. ښځه انسان ده، هغه چاته په میراث نه رسېږي. لیکن موږ هغه خواره خبره نه وي، دا د ما کونډه د وخت هم واده کړي، پیسې هم پرې اخیستي. تاسې د ښځې دغه لوی فریاد ته توجه وکړئ. صورت مې خپل
واقع دی بل ده صورت خاورې سي چې نور دی واقعي نه. دا خو یو لوی بحث ده. استاد د علومو اکاډمي چې د لنډیو یوه پروژه په 1418 کال کې درلوده، له هغه راوروسته د لنډیو د ټولولو او څېړلو په برخه کې هغه کار چې لازم دی شوی که نه؟ زه تاسو ته دا ویلی سم چې د لنډیو څېړنه نه یوازې دا چې ټوله توجه د ټول علم باید لنډیو ته وسي، خو د فولکلور په برخه کې لنډۍ ډېره برجسته ده. د تاریخ د کشف لپاره، د جامع د څېړنې لپاره، د زړې جامع د اوازونو احساساتو د خلکو د عقایدو د اورېدو لپاره لنډۍ یو څه لري. فولکلورونه یو خصوصیت لري چې د دریاب خاصیت لري. دا هغه لنډۍ چې ډېرې زړې دي او له پخوا وخته راغلي دي. دغه وخت خصوصیات، رواجونه، ځینې شیان که بشپړ نه وي په سمبولیکه توګه یې بیانوي. ما ویلې چې سیند ته ورته ده. ولې سیند ته ورته ده؟ سیند هم له هغو معادنو کانونو نه چې راتېرېږي، له درو، له غاړو او غړنګونو نه او له ابشارونو نه تویېږي. هغه مواد چې د دې په لاره کې سته هغه له ځان سره رااخلي او تر پای چې خپل مذهب ته تویېږي هغه ورسره لري. که چونه ده، که شګه ده، دا ده. فولکلورونه دغسې تعریف کېږي د عالمانو لخوا چې دوی له خپلې مبدا سره خپل روابط نه قطع کوي. حتما لغه ځای چې راخوټېږي له ځان سره خړې او خټې دغه تاریخ او دغه وخت راوړي. په دې لحاظ د تاریخ د څېړنې لپاره، د بشر پیژندنې لپاره، د تاریخ د تکامل لپاره د لنډیو مطالعه ډېره ګټوره ده. په علومو په اکاډمي کې اوس دغه یو خوځښت شروع ده چې د لنډیو لپاره او د ټولو فولکلورونو د راټولولو لپاره او ورسره د فارسي چې ډېره غني ژبه ده او د دې افغانانو ډېره پیاوړې او تاریخي ژبه ده، نو د هغې د فولکلورونو او دغسې د پښتو د فولکلورونو د راټولولو لپاره دلته یو آرشیف تجویز شوی ده. زه امیدواره یم چې په دې آرشیف کې د لنډیو برخه هم خپل موجودیت پیدا کړي او موږ ته دا لاسبری پیدا سي چې موږ په اکاډمیک میتود باندې د څېړل سوي او ذخیره سوي لنډیو په اساس خپلو بحثونو ته دوام ورکړو.